خراسان کې یو ظالم والی و ابو مسلم خراسانی سی ورته وایي شرط ابو مسلم د ابو تاسو کله را قومیت را باندې غالب سي راز بل د مکتب کتابونه نه ویلي راز کی چا مکتب ویلې دا افغانستان تاریخ هم کې ویلې خاوی د افغانستان تاریخ نه ویلې افغانستان په تاریخ کې ابو مسلم خراسانی په لوی خلکو کې یادېږي په چا کې بیا دسې د افغانستان لپاره کار وکړو افغانستان استقلال غوښتل دا یې غوښتل ابو مسلم خراساني داسې اوس به نو زه د هغه ظلم درته وایم دا کتاب د خراسان نو ګوره ازبک به و تاجک به و پښتون به و یو بلا به و خو د خراسان دا دومره ظالم انسان دا عرب دا خو خوارس ول په فتوحاتو کې لکه اوس افریقا کې دا مصر لیبیا والجزائر دا منطقې ټول عرب دي خدا اصلا عرب نه دي دا سدا کوم مسلمانان مجاهدین سالته ورغلي الته مشت سي هغه څنګه سوي دي هغه عرب سي اوس هغه ټول ملکونه عرب دي دا موږ تاسو خراسان ته هم دومره عرب راغلي دلته کوس دا نه وای موږ تاسو به ټول په عربي خبرې کولې ټول دا یان د پښتانه مو سره څنګه اول تاجکای امام عرب نشه ازبکای امام عرب نشه دا ابو مسلم خراسانی په سراجک سو ولکونو عربي شهیدان دلته د عربو تخم بيخي ختم دا دسي انسان وين شلل دا ابراهيم صائغ چې کله الامام صاحب نه دا فتوا واخسته چې د امیر ظالم مقابل کې پاتېدل دا افضل الشهداء لفصل حمزه ابن عبد المطلب الطلاق د مقابله کې راجب شو بیا هغه ونی دای چې څنګه کو دای شي مطلب ابراهيم دا ابو مسلمه خراسانی و پیژنې چې دا څنګه سړی دلته بیا نور یعقوب لیث سفاری پلانې د نورم ډېر دا وطن پرست خراسان پرست افغان پرست خلک دي هغه د وختن بشوي دي دایم د خپل د ډېر ظلمونه وکړو پاچا ته ډېر ځان نږدې کو لوی فتوحات وکړ دا د بني امیه او دا عربان ډېر دا پاچا دایم ورکو ابو جعفر منصور دایم څنګه دایم یا ورکو ځکه دا ظالم سره خدا پاچام دي سرش که غلطی درا از محبت صفاف از باغ گل تحفه ای بذل و ایثار کنی قلوب غم دیده را مژده بر مؤمنان عید سعید آمده روز شیرین و فرخنده عید آمده مژده بر مؤمنان عید سعید آمده روز شیرین و فرخنده عید آمده شاد و خندان کنید هر دل رنجیده را از رخش پاک کنید سرشک غلطیده را از محبت صفاف از باغ گل تحفه‌ای بذل و ایثار کنید قلوب غم دیده را مژده بر مؤمنان عید